شرایط هغه دي چې پخوانیو حکومتونو کې د اردو دپاره ښوول سوي وو چې هغه د پېژندنې له لارې څخه پاڼې بیا ورته ورکولې کېږي. همداراز د هغه معیار د هغه دپاره دغه د فلټر په ډول باندې د فیسبوک کمیسیون جوړ شي، تر دغه لیست ووتې، تر دغه فلټر ووتې، او ورته دوم فلټر دغه د پېژندون د یعنې پېژند ریاست لخوا څخه تر هغه چې ووتې نور هغه کس د اردو غړی د پاره ځای کې چې هر څوک چې وي، او دا لازمه نه ده چې خامخا به نن که څوک شامل شو ورته سبا د لپاره چانس نشته. دا به پسې پراخېږي. خامخا تاسې معلومه ده ګوره دا د اردو به بیا ځینې به تقاعد کوي، ځینې به خدای مه کړه مري، او ځینې به ګوښه کېږي له وظایفو څخه، ځینې به ترفیع کوي. نو خامخا پر هغه ځای باندې نور خلک راوستل کېږي. که خدای کول داسې اردو به وي چې انشاءالله تعالی د افغانانو هغه هیلې چې ورپورې تړلې دي هغه به ورته پوره کړی شي. اسلامي امارت اوس هم د جلب او جذب برخه فعاله لري چې ځینې کسان نیت ولري چې راشي اسلامي امارت په اردو کې ځای ونیسي او جذب شي. کاملا تاسو ته معلومېږي په ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې جلب و جذب اداره شته، او همداراز په ټولو قلي اردوګانو کې د هغه دپاره اداره وي. هغه طبعا لکه دا نورې ادارې چې فعالې دي هغه هم فعاله شوي. نو اوس هم کسان کولی شي چې په همدې ورځو په دې وخت کې راشي او جذب شي؟ کولی شي چې راشي. د راتګ معنا دا نه چې هغه به ملي دفاع وزارت ته را روان وي. راتګ معنا دا د هر ځای چې دی چې کومې قطعې ته نږدې وي، د مجاهدینو به کوم مرکز ته نږدې وي یا کومې دیوا ته نږدې وي. مفتي صاحب، نو خبره مې همدا وه چې آیا نورو ولایتونو کې هم دوی کولی شي چې راشي هلته ځان څېره کړي؟ ولې نه، په هر ځای په ولایتونو کې چې په کوم ځای کې لیوا شته، په هغه لیوا کې جلب جذب اداره ورسره شته، د مدیریت ورسره شته. کولی شي د هغو سره ځان معرفي کړي او خپل سوانح ورته وښیي، او هغه اکثریت هغه مسؤلین چې وي هغه د سیمې خلک وي، هغه کوایف ورته معلوم وي، هغه دوی خپل ځان ورسره اشنا کړي، او هغه شرایط د امارت داسې دي د اردو د داخلېدو او شاملېدو د هغه ولولي. کولی شي هر څوک چې څخه ځان پکې شامل کړي. البته زه دا وایم دا داسې د تلورون یک خبره نه ده چې نن به خامخا به نن کېږي. دا به تر ډېر وخته پر دا سلسله روانه وي تر څو پورې اردو تکمیل کېږي.